به حکیم لزی نه هومیوپیتیک ډاکټر له نه به داسې عام ام بي بي اس ډاکټر مری خوريږي د خاپیرک نه د پیشو نه د سپینه د السلام علیکم. تیر ورځ کې سوشل میډیا باندې واقع ډیره مشهور شوله حامد بن اسماعیل په نوم باندې پنجاب کې هغه سیلاب کې مدد کولو د ادارې طرف نه فلاحي او هغه امداد دوران کې یو سپیچ چلیو. ان کله سپیچ چې هغه کې علامات ظاهر شو د ریبیز دا یو وایرس دی چې هغه د سپي یا د پیشو یا چې کوم ځناور چې کوم چک لګولو والی وحشي دغه په دې لاړه کې موجود وي. دا چې کله انسان ته منتقل شي د چک دوران کې دا ډایرکټ چې په مازغو په اعصابو باندې اثر کوي حمله کوي نو انسان بدن بالکل بیکاره شي مفلوج شي او لیونی کېږي ورسره. دینه بچ کېدل ممکن نه دي. په 13-15 کالو کې کم از کم 12 لکه کسانو چې په ټول دنیا کې چې چلی دي سپو یا پیشوګان یا بل ځناور هغه بچ شوي دي هغه وفات شوي دي. په دې دومره دوران کې 10 یا 13 کسان چې کم دي هغه بچ شوي دي. هغه خلک چې په وخت باندې زخم زر ویندلې او بیا هسپتال ته رسیدلي او ویکسینیشن کړی دی. کله چې هم الله مکه څوک سپی یا پیشو یا بل وحشي ځناور شي نو هغه زخم بیا ویندي صابون بو سره زر ویندي چې هغه صفا شي او پټیم بچ دی هسپتال ته ځان رسوي چې کوم سرکاري ګورنمنت هسپتال وي الته ځان رسوي نه به حکیم لزی نه هومیوپیتیک ډاکټر له نه به داسې عام ام بي بي اس ډاکټر لزی هسپتال ته ځان رسوي هغه زخم زر ویندي چې تاسو ته پټیم ویکسینیشن وشي. کچري پټیم ویکسینیشن وشو د علامات ظاهرېدو نه مخکې بیا خو ممکن نه چې الله انسان بچ کې صحت ولور کی. خو که په علامات ظاهر شو تاسو په ټیم زخم ونیزو لیټ لاړی نو بیا د دې علاج نشته دی. په دوايي خو علاج نشته بیا ورسره پکې ویکسین هم کار نه کوي. نو د حامد بن اسماعیل باره کې ویل کېږي چې دا په دې دومره دوران کې 15 کالو کې دغه شی 13 یا 11 کیس شو چې هغه بچ شلو. خو دې باره کې دا سوشل میډیا مشهوره کړی چې هغه بچ شو. ډاکټران وایي چې فلحال د ټیسټونه پاتې دي چې دا مکمل ټیسټونه وشي د بلډ کې چې کوم دا وایرس دی ریبیز دا نیگیټیو راشي ټیسټونه ټول کلیر راشي الله موږ وایو چې صحتمند شو. په حامد بن اسماعیل کې علامات ظاهر شوي دي چې علامات ظاهر شي بیا هغه ډیر زیاته ګرانه شي. نو سوشل میډیا دا مشهوره کړی چې هغه ډیک شي خو فعلا ډیک شوی نه. زموږ د دعا ده الله پاک د حامد بن اسماعیل له شفای کامله نصیب کړي. الله دې بیماری نه وساتي د بیماری ته الله بدن نه وباسي. زموږ د دعا ده. خو ګوري کوشش کوي چې تاسو چې کوم بیماری علاج نه وي هغه نه کوشش کوئ چې تاسو ځان وساتئ. ځان ساتل به څنګه کېږي تاسو کور کې پیشوګان سپي مه ساتئ دغسې خپل ماشومان محفوظ ساتئ لرې ساتئ د داسې څیزونو نه. کوڅه کې هم اکثر کوڅړو سپي ولاړ وي نو زموږ خلک ډېر ځان بهادر شوقوي چې یاره دا خو ماته څه وایي نه زه یېرېږم نه. نو ګورئ ډېر بهادر سړی ته هم دا مسلې راځي که نه. نو کوشش کوئ داسې سپي ولاړ وي نو هغې نه ځان ساتئ لږ سیټ ته کېږئ ماشومان دې سیټ ته کوئ ځکه که دې چک ولګولو نو بیا زموږ د پاکستان سیسټم تاسو ته پته چې څنګه طریقه علاج دی. که هسپتال تاسو رسئ نو کله ویکسین نه وي کله ډاکټر نه وي کله څه مسلې وي نو خپل حفاظت وکړئ چې کوم د مسلې علاج نه وي یا دوایي نه وي نو حفاظت یې واحد علاج دی. لومړی خو دا علامات دي چې تبه ورسره کېږي کوم دی باندې چک لګېدلی هغه ځای کې سنسناهټ وي یعنې تخنیږي غوندې دروند کېږي. بیا ورپسې چې کوم ښکاره علامات دي نو هغې کې اوبو نه یره کېږي هایډروفوبیا ورته وایي اوبو نه یریږي اوبه نشي څکلی هغه مریضه او مازغې کار نه کوي ګزارونه کوي او ګډې وډې وایي او بدن کې یو تشنج راشي کوږ وږ شي. دا علامات چې کله ظاهر شي بیا د علاج نه کېږي. او دا بیماري خورېږي د خاپیرک نه د پیشو نه د سپي نه د ګیدړ نه یا داسې نور کوم ځناور بلکې ایون دا چې څاروي چې کوم وي عام غوا میخه هغې کې هم په دې لړه کې دا وایرس موجود وي او هغه در باندې چک ولګوي ځینې میخې څاروي یا ګډه چیلي هغې هم چک لګوي تاسو به خیال کړئ نو هغې نه هم دا منتقل کېږي. نو کوشش وکړئ چې خپل حفاظت وکړئ. الله دې زموږ د ټولو پردې وساتي الله دې موږ له صحت راکړي او الله دې حامد بن اسماعیل لا چې کوم مریض پروت دی لا هسپتال کې د دې بیمارۍ نه الله دې هغه هم صحت ورکړي او دغه ټیسټونه دې الله ټول نیګیټیو راولي. امید دی ویډیو به تاسو له فایده درکړي. دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله حافظ.